کم دی مور بیبي چې کم دنه هغه په کینسر بیمار وه اصل احساس و هغوی په بار ملک ته لاړه سیستم ته وکړه علاج ډېر ګران و هغه سوچ وکړو چې دا خو انسان ته زما په پاکستان په عوام باندې هم دا خبر راتلی شي لهذا زه خو رسولی شم زه خو کرکټر یم یو هیرو یم زه خو رسولی شم خو زما د پاکستاني یو غریب یو شهري ته چې سبا دا مسله راشي هغه به څه کوي هغه یو سوچ وکړو هغه یو سوچ دا وکړو چې یو شوکت خان هسپتال لپاره ډاکټرانو نه مشورې واخیستې هغې ورته څه ووي دا امپاسبل خبره ده دا نشي کېدی لهذا تاسې کړاو مه کوه یو ډاکټر ته ها کېدی شي خو دې کې ته علاج نشي رسولی دوی ته ته دې دغه ته چې د کینسر د علاج چې کوم دی دا ته د پیشنټ ته ته نشي رسولی لهذا تکلیف مه کوه هغه بیا موصله بینله او اوس د الله په فضل او کرم سره تاسو وګورئ لاهور ته وګورئ پېښور ته وګورئ د خیره په دې کې دا ممکن شو او که نه شو دا ولې دا په عوامو باندې دا د خان صاحب چې کوم دی په د خان صاحب باندې د عوامو اعتماد و پاکستان کې د هیڅ کمی نشته موږ ته صرف او صرف د نیک لیډر د سچا لیډر چې هغه پر وسایلو باندې هغه پوه دی چې پاکستان کې د هیڅ شي کمی نشته علاوه د چور د صحیح لیډر نه چې د چورو نه او د دې غلو نه چې کوم دی خلاص کړي د ملک دې ته څوک نشو رسېدی د پاکستان مستقبل نه صرف او صرف ټیکهداري نظام و چا د مولا په نوم باندې سیاست کړی دی هغې ته پکې نیمه نوڼه میلاو شي په اسلام آباد کې چا د پښتون په نوم سیاست کړی دی هغه ته نیمه لقمه چې کوم دی هغه میلاو شوې ده او هغوی په خپلو کې د مخموکه د پاکستان د نیشن سره چې کوم دی د هیڅ چا هیڅ غرض نه و دا ولې د هغوی سیسټم ټیک روانو د هغې بچي چې کوم دی هغه بالکل صورتحال یې ټیکو بال ملک چې سبقونه هلته ویلي شو دلته چې کوم څه پروټوکول یې وي هغه ورته میلاوېدی شو د دې نیشن د هیڅ چا سره هېڅ غم فکر نه و دا فکر او غم دا څوک د عمران خان چې کوم دی اوس راپاڅېدو میدان ته راغلی د خیره السلام علیکم نو هغه سوچ احساس و نو هغه یو سوچ وکړو عمران خان تر څوره چې کېده په ګورنمنټ کې د راتلو نه مخکې چې کوم دی هغه ډیلې ورکړه څه ډیلې ورکړه او داسې بنیادي شیزونه ډیلې ورکړه چې په تاریخ کې چې نواز شریف درې پیره پرایم منسټر راغلی دی هغه ممکن کړي نه دي او خان صاحب چې کوم دی په ګورنمنټ کې نه دی راغلی خو هغه یو داسې ادارې قایمې کړي دي یو داسې کارکردګي کړې ده چې هغه چا نه پټ پناه نه ده هر یو کشر مشر دا ټول همزولي دته پته ده چې خان صاحب څه ډیلې ورکړه ته وګوره یونیورسټۍ ته وګوره نوې یونیورسټۍ د لندن چې د یورپ چې کوم د ټاپ کومې ډګرانې دي که نه هغه ته په پاکستان کې میلاویږي او چا ته میلاویږي د غریب سړي بچي ته میلاویږي دا ممکن ده ته ماته وښیه یو پرایم منسټر الله زورور دی او ګورنمنټ زوروري په چې د هر ملک یو ګورنمنټ وي ته ماته داسې یو اداره وښیه چې هغې ګورنمنټ داسې ماته یو داسې وښیه چې نواز شریف داسې کړي دي چې هغه پکې خپل علاج ممکن ماته داسې هسپتال په پاکستان کې وښیه ماته یو داسې یونیورسټي وښیه چې د نواز شریف بچي چې په هغې کې چې کوم دی تعلیم وکړي او ډګري حاصل کړي نشته د هغوی په خپله په هغې باندې اعتماد نشته دا ولې ناقص دي د دوی سیسټم ټول صرف د خپل بزنس سیوا کېدو دپاره صرف او صرف د خپل د مال د دې پاکستان کې دلته د عوامو نه زمونږ یو معمولي شهري پاکستان ته بار ملک ته لاړ شي روپۍ پاکستان ته خپلې ښځو بچو دپاره رالیږي دا ولې دی چولو چلولو دپاره رالیږي هغې سره غم دی د حکومت په کار دار چې موږ له فیسیلیټي راکړي خو هغې څه کوي هغه دی چې کوم دا مظلوم زموږ پاکستاني دي د دې دا یوه روپۍ چې کوم دا هغه څه کوي هغه کوشش کوي چې دې ځای نه خپل بار ملک ته ویسي هلته پرې کاونټونه پرې کېږي د هغې په انا متاسو سره غټ مثال دی د دې باوجود چې موږ وایو چې نه پلار په دې پارټۍ کې دی نیکه په دې پارټۍ کې دی نو دغه مشران په قرآن شریف کې الله تعالی دا فرمایي چې کله ستا والدین چې کوم دي په غلطي که نه نو ته هغه چې کوم دی نه سیده لار ته راوستو دپاره ستا حق شته چې ستا پوهه ډېره ده که نه ته به خپل مور پلار ته بالکل وایي چې دا کاکا دا لار غلطه ده بس دی مونږ وسوځېدو تاسو خپل مستقبل تباه کړو اوس چې کوم دی باقي به مونږ یو خپل داسې عهد کوو عهد به کوو چې خان صاحب به راولو د یو نیشن دپاره یو سوچ به راولو د دې عوام دپاره چې هغه ته د کور په دستک باندې هغه ته څه میلاو شي انصاف میلاو شي هغه ته په اورال سیسټم کې هغه ته علاج میلاو شي هغه ته تعلیم میلاو شي نه دا خو نه کوو چې مونږ به راشه دم به کلوټې راته وکړو 15 کاله به غیب روټونه به ورکړو څلورم 15م کال چې کوم دغه الیکشن کال لا شي زموږ د مشرانو ته څه کوي دلته یو کلوټ وکړي یو لار ورته وکړي هلکه به یو سره په وخاندي نو هلکه باچا زندهباد وي باچا هلکه موږ سره په خیر وکړي هلکه ظالمان ته خو دا سوچ وکړه چې ستا په یو کلوټ کې ستا په یو ډانګه کې ستا په یو لار کې هغه ته څومره کمیشن رسېدلی بجای چې هغه ستاسو شکریا ادا کړي 15 کاله نه سیسټم ډېر غلط روان دی دا ولې دا په مونږ کې دا کمې او دا خوبې دا په مونږ کې دي دا ولې دي چې مونږ د هغې نه پس
دومره ظلمونه وشي دومره د هغه جایداد چې کوم دی تبدیلي راغلی ده بادشاه په جایداد کې تبدیلي راغلی ده دا موږ منو اورې خو په پی کې 98 کې بالکل صورتحال خاینه پرسان دی رو د عوامو سره یو مذاق روان دی موږ راوتي یو وروره سوال ورته کوو مینت ورته کوو دا ما سره نن عهد کوی چې موږ به کور په کور ګرځو د خان صاحب دا میشن به رسوو دا یو پیغام به ورکوو چې نه وروره دې سیسټم کې موږ نور نه چلیږو موږ به یو خپل ځان یو جدا سیسټم جوړول غواړو او جدا سیسټم سره د خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف د جنډې د لاندې یو داسې پلیټفارم دی چې هغه د پاکستان د عوامو دپاره بهترین هغه ته یو پرووایډ یو فیسیلیټیز پرووایډ کېده هغه ته یو اپورچونټي او د دې سټوډنټانو دپاره موږ به خبره کوو موږ به د بچي د غریب بچي د علاج خبره کوو دا بنیادي شیزونه دي د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا موږ ته هر څه ممکن دي مخکې تلو دپاره خو موږ ته چې کوم دی ګراوند جوړول پکار دي ګراوند جوړول څوک دي خان صاحب زموږ یو هوپ دی هغه د دې غریبو اواز په اسمبلۍ کې چوتوي یو غریبو که د دغې جاګیردارانو او دغې فرعونانو ته هېڅوک د رسېدو وال نه و صرف دا خان صاحب و چې هغه یو خپل عهد یې وکړو او مایوسي اختیار نه کړه 21-22 سال هغه جدوجہد وکړو د چا دپاره ستاسو دې غریب بچو دپاره خو هغه د الله په فضل سره کامیاب شوی دی اوس موږ له ریسپانسبیلیټي ادا کول پکار دي چې موږ له څه کول پکار دي جنرال الیکشن 2018 نږدې دی موږ به کوشش وکوو ملګرو په نارو به نه دوکه کېږي منشورونه د ټولو د ان پي ځانه د زبردست منشور دی د پیپل پارټي هم ښه زبردست منشور دی د نون لیگ ښه زبردست منشور دی عمل درآمد په دې باندې امپلیمنټیشن کول چې کوم دی دا د خان صاحب کار دی هغه دا تا ته ثابته کړه په ګراوند ثابته کړه او نر سړی هغه دی چې هغه ته په ګراوند ثابت کړي او خان صاحب تاسو ثابته کړې ده که نه ده را روان به ان شاء الله د ما سره واده وکړي د خیره ان شاء الله جهاد به کوو که نه به کوو د خان دپاره به کوو که نه ان شاء الله پاکستان زنده باد عمران خان پاینده باد که دې خبره کې زما نه غلطي شي زه معذرت غواړم والسلام زغم ته پاسه مړه زغم دې پاسه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم حارث सागर के खबरें उपड़े दले की हाजी साहब दिनास थी जरा वीडियो शुक्रिया अदा कुम जगह